د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې راوستلو هوکړهلیک لنډ حقوقي جاج نظیم سمون لیکي چې هدف دغه دوه سند افغانستان ته د سولې راوستلو تړون تر نامه لاندې لاسلیک شوی چې له همدې امله د طالبانو د جګړې له محتوا او هدف سره چې روان جنگ ته د اشغال خلاف مبارزه او جهاد وای په ټکر کې دی. د هوکړهلیک له محتوا څخه څرګندېږي چې طالبان د جګړې له یو متخاصم اړخ سره د جوړجاړي له لارې د سیاسي واک قبضه کول غواړي. که د هوکړهلیک هدف د طالبانو د جګړې له روایت او محتوا سره په مطابقت کې وای نو امریکا باید د افغانستان سیاسي خپلواکي رسما منلې وای. طالبان نادولتي لوبغاړي یو څه چې په هوکړهلیک کې ډیر واضح دی امریکا طالبانو ته د یو نادولتي لوبغاړي په حیثیت قایل شوي دي. دغه ډول هویت د هوکړهلیکونو الزامیت او اعتبار پیکه کوي ځکه چې د نړیوالو قوانینو له نظره په ځانګړي توګه د معاهداتو د حقوقو په اړه د ویانا کنوانسیون له مخې یوازې دولتونه د نړیوالو حقوقو د تابعینو په توګه پیژندل کیږي او له همدې امله نادولتي لوبغاړي یعنې نړیوال سازمانونه افراد او جنګي ډلې نشي کولی چې د تړون له مزایاو برخمن شي. نو ویلی شو چې د سولې راوستلو هوکړهلیک نړیوال تړون نه دی بلکې یو دوه اړخیز قرارداد دی چې نړیوال قوانین یې نه حمایه کوي. د نړیوال ضمانت نشتوالی پر دې سربیره چې نړیوال حقوق د دې هوکړهلیک د تطبیق ضمانت نه کوي. دریم دولت یا کوم بل نړیوال سازمان هم د ضامن په توګه نه دی ذکر شوی. یوازې امریکا ژمنه کړې چې هوکړهلیک به د ملګرو ملتونو د امنیت شورا لخوا تاییدوي چې په خپله تایید پر دغه سند کوم حقوقي اغیز نشي پرېښودلی. په لومړیو کې د طالبانو ټینګار دا و چې چین یا روسیه د هوکړهلیک ضمانت وکړي. د شخړې د حل میکانیزم د معاهداتو او تړونونو د موادو د تطبیق په اړه د تړون د لورو ترمنځ د احکامو د تفسیر پر سر اختلاف او شخړه معمول چاره ده. نو ځکه په هر حقوقي سند کې د شخړو د حل میکانیزم پیش بینی کیږي. د سولې راوستلو په هوکړهلیک کې د شخړو د حل هیڅ داخلي او بهرنی میکانیزم نه دی مشخص شوی. له بلې خوا د افغان حکومت او امریکا ترمنځ د امنیتي او دفاعي همکاریو د دوه اړخیز تړون BSA په 40مه ماده کې د شخړو د حل میکانیزم او د هغه میتودونو واضح شوي دي. د دغه مکلفیت نه درج کول د تړون له تعهداتو څخه د یو لوري د تېښتې فرصت رامنځته کوي. دلته ابهام دا موجود دی چې د هوکړهلیک په دویمه برخه کې امریکا ژمنه کړې چې خپل ټول پوځیان مشاورین او قراردادیان به باسي خو د استخباراتي مامورینو هیڅ یادونه نه ده شوې چې دا پخپله د امریکا پټ او اوږدمهاله حضور ته زمینه برابروي او ښایي د دې هوکړهلیک په پټو ضمیمو کې ورته اشاره شوې وي. بل په هوکړهلیک کې 4 ځایه د سویل کلمه راغلي. سویل په ساده معنا خاورې ته وایي او دلته ترې دا هدف اخیستل کیږي چې هدف د طالبان تر ولکې لاندې سیمه ده نه د طالبان تر قلمرو لاندې ساحه. قلمرو یو سیاسي حقوقي اصطلاح ده چې په نړیوالو تړونونو کې کارول کیږي او د افغانستان او امریکا ترمنځ په امنیتي تړون کې د لومړۍ مادې په شمول 14 مورده د قلمرو لفظ کارول شوی. له دې دوه استنباطه کیږي که افغانستان سولې ته نه رسیږي او جګړه دوام کوي د امریکا او طالبان تعهدات به پر خپل ځای وي او تر خپل کنټرول لاندې سیمې به د امریکا د ملي امنیت پر ضد نه کاروي. دویم که طالبان په راتلونکي کې د سیاسي نظام برخه ګرځي د خپل واک په ساحه کې به ترورستانو ته پناه ویزې پاسپورت وسلې او نور امکانات نه برابروي. د افغانستان د ملي حاکمیت نقض د افغانستان دولت د دې هوکړهلیک په وړاندې هیڅ نړیوال مکلفیت او تعهد نه لري خو په هوکړهلیک کې تر پخلاینې وروسته اسلامي حکومت د اندېښنې وړ موضوع ده. که څه هم د هوکړهلیک تر سرلیک لاندې د افغان حکومت متحده ایالاتو او ناټو ګډه اعلامیه دغه ابهام له منځه وړي خو اصولا په هوکړهلیک کې د دغه ډول موارد ذکر کول د افغانستان د خپلواکۍ حق سره په ټکر کې دی چې د ملت د ارادې استازولي نشي کولی.